الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. دا سورة الأعلى ویل کیږي. دا ټکه خپل په دې مبارک سورت کې را روان ده. مناسبت یې مختصره څه د ملا صاحبانو یو مناسبت له مناسباتو یې دا ده چې مخته که تاسو یادېږي موږ یو مبارک آیات تیر کړی ده. الله جل جلاله په آیات کریم کې داسې وایي ان کل نفس لما علیها حافظ. نو په پرون سورت کې نه د هیڅ یو نفس مکر په د باندې له طرفه د پروردګار یو حافظ ته. دا حافظ به خامخا الله جل جلاله په د مقرر کړی. نو د دې حافظ د مقرر کېدو والا خبره به څوک هغه مربي خدای چې د هر شي د پالنې لپاره دغه قدرت او پالنه د تسپارل سوی د دې پالون کې مربي بیان وشروع کیږي. نو هغه د حافظ نه وروسته د موږ مربي ته پام کیږي. په دې صورت کې به څه را روان ده هغه مربي خدای تربیه د ټولو مخلوقاتو کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلى. نسبت پاکي وکړه. تسبیح ووایه د نامه د رب د تعالی اعلی چې دی ډېر اوچت ده. ځینې علما وایي دلته اسم زائد ده لکه تسبیح خو سړی د رب اعلی وایي د اسم خو نه کوي. نو دا اسم زائد ده. زائد په دې معنی چې اصلي مضمون که دا اسم نه ین تاوان نه رسوي کنه. خو د ځینو علماو نظر دا ده چې دلته په واقع کې دا اسم پاته ده. تسبیح دوه قسمه ده. یو د ذات خدای تسبیح ده، یو د نوم د پروردګار تسبیح ده. دلته دا د نوم والا ښودل سوی ده. د ذات پروردگار تسبیح چشته وای چې الله ته نسبت پاکي له هر عیب وکي چې خدای پاک ته له هر عیب خدای پاک ته له هر نقصان تسبیح خدغه ته ول کیږي چې د الله له ټول عیوب چې د پاکي کوم په نفس الامر کې ستدي عقیده وکي او په خلی اقرار وکي. دا خو تسبیح سو د ذات خدای. د نامه د پروردگار تسبیح دا ده چې نوم د پروردگار په چټل ځای کې نه کېیاد لڅ ټول بدن د لسته ته د خدای نوم یادوي. په خاکنداز کې د قرآن شروع کړی دا د خدای جل جلاله د نامه د خدای پاک د تلاوت شی ده کنه. دا رقم نوم د پروردگار په غلط رقم باندې اړول. ډېر خلک د خدای پاک شان د یو سړی نوم عبدالخالقي بیا د عبد ټکی جنیسته کې خالق شي بیا خالقو بولي. موږ خاطر ډېر د غیر اغلی د کنه خالقو یې بولي کنه. نو دا د خدای پاک په خپل نامه کې لوی تغییر ورکول او عیب جوړول دا بیا تسبیح د چای و نه کړه دغه خلکو د نامه د پروردګار. نوم د خدای مخبل شي غواړي کنه نسبت پاکي به ورته کوي. څه معنا نوم د پروردګار سره به ادب ساتي. دا رقم د خدای نوم په یو ورقه باندې لیکلی د چټل ځای پروت نو کې ته پرېږدې دا د تسبیح و نه کړه او که د راپورته که ستره ځای ته د یو دا تسبیح د پاکي نسبت په خپل پیل وکړو چاته و دا نامه د خدای ته. نو بس نوم په خپل الفاظ ان شاء الله سم سر په اخلاص. الذي هغه خدای خلق چې هر څه شي مخلوق دا غي پیدا کو پسوا برابر چې معنا څه شي هغه الله تعالی د مخلوق غواړي هغه ټول شان ورکړو پروردگار جل جلاله. تاسو متوجي سي انسان چې چش لپاره پیدا کړی دا هغه کارونه چې انسان کوي چې عبادت ته به سترګو کانه نه کیږي بیا لاس نه کیږي به پکو نه کیږي بیا عقل نه کیږي. نو الله پیدا کو پسوا هغه ورته ورکړ چې هغه د څه لپاره پیدا کړی د کان. والذي هغه خدای د قدر چې د عرش اندازه او تقدیر یې کړی ده په هدا بیا دیغه لپاره هدایت ورته کړی ده کان. واستاسي متوجي سي د الله پاک شان ده. الله انسان چې د څه لپاره پیدا کړی ده هغه عبادت ته د عبادت لپاره رسولان راولېږل په هدا. حیوانات د څه لپاره پیدا کړي ناصیبانه د خوراک او چشاک لپاره چې ځان چاق کې بل ته شیدې ورکي د هغه کې خدای پاک دغه ټول شي د کنه دي شي چې هم شوتله خوري امغات هغه مرمنې ته ولاړې چې شیدې جنې ورکې دا ټول شانته په هدا کړی ده کان. الله پاک ته د مچي او مچي نه ده د اصل او مچي پیدا کې چې اصل وکي مگر هغه تنظیم به الله ورشه چې ګل ته بځي او داسې به راغ کې دلته به راځي دای به ساتي. پروردګار چې پیدا کړی دی په هدا ټوله دي شي کړی ده شودنه دی غڅي ورته کړی د تکوینن چې اصل لپاره الله پیدا کړی دی. والذي او هغه خدای د اخرج المرعى چې راشنه کړی د مرعا واشه فجعله بیا ګرځي پروردگار ګرځولې د غثاء وچ احوا تور. یعنی کله پروردگار پیدا کی بیا کله تک تور کی او د دې کوم د خدای مختلف حکمتونه دي په دغه باندې هغه د قیامت منظرم سړی ته د دنیا د کمزوري منظرم سړی ته په نظر ورځي.
سنقرئك فلا تنسى. نو ای پیغمبره موږ به دا قرآن تا ته تلاوت کوو فلا تنسى ته به نه هېروې. یا فلا تنسى نهیه نه ده، نفیه د فلا تنسى له تا نه به هېر نه سي، دا به د ساتنې حفاظت یې خدای پاک کړی ده. الا ماشاء الله مګر هغه که د خدای ورته اراده وه. ملا صاحبانو یو ورځ زه په نسخه کې درته غږېدلی یم، یو قسم نسخه به په قرآن کې داسې راتلله چې د رسول علیه صلات وسلام به له ذهنه چې هم حکم ویستوی او هم به لفظ ویسته. نه موږ ته لفظ را پاته ده، نه حکم را پاته ده، دا د خدای خپله قصدي نسخه ولا. نو دغه په تر شاء الله را دي کنه، الا مگر ما شاء الله که د خدای ورته اراده و دا به در چیر کې نه به لفظ پاتې او نه به په حکم څوک خبري. نو هغه صورت وتلی د نور لتا چې نه ایریږي، الله به نور ساتي درته. انه بشک پروردگار یعلم الجهر وما يخفى، عالم ده په جهر باندې هم چې څوک ښکاره کومه خبره کوي، وما هغه څه یخفا چې هغه پټ دي. که خدای کوم ښکاره حکمتونه لري په هغو هم خبر ده، او کوم پټ حکمتونه چې لري په هغو هم خبر ده، حکمتو ته مراجعه کېدلی شي. ونیسرک لليسرا، الله جل جلاله نبی علیه السلام ته وایي ونیسرک تا ته به خامخا اساني راولو لليسرا، د هغه اسانې لارې لپاره چې د جنت لاره ده. نو چې څوک د خدای په لار برابر یي هغو ته هغه د جنت لاره الله اسانۍ توفیق ورکوي. نو فذکر نصیحت کوه خلکو ته په دې قرآن باندې، ان نفعت الذکرا که چېرته دا نصیحت ګټه رسوله. دلته یو سوال د ملا صاحبانو، سوال داسې ده چې ظاهره د دې ذکر دال بالجزا ښکارېږي، ان نفعت الذکرا شرط ښکارېږي. نو دا معنا که چېرته دا شرط موجود سو او نفع یې رسوله بیا وعظ کوه، که نه یې وعظ مه کوه. او حال دا د په شریعت کې خدای پاک د ابولهب او د ابوجهل غوندې له خلکو له وعظ هم نه وبندي، هغو ته بیا هم کوي وعظ، ولو که هېڅ نفع نه ورته رسېږي. دا ختم الله علی قلوبهم دکان. دلته ولې دا قید ورسره چېښود چې که نفع رسوله بیا به وعظ کوي. اوس موږ تاسې عالم ته دا ویل کېږي چې که چېرته چاته وعظ نفع رسوله یا معلومات کوه بیا وعظ کوه، یا وعظ خو به کوې که نفع کوله که نه کوله. نو علماء دلته دوه توجیهګانې کړي دي. یوه توجیه دا ان په معنا د قد کله په عربي کې راځي، دا ان په معنا د قد ده. ښه فذکر نصیحت کوه خامخا، قد ینفع الذکرا خامخا نفع رسوي ذکر. ولې خو یا به دی شی چې کانه سم سي، او که دی نشي سم تا په خپل منصب ادا کړی تا ته خپله ډېره لویه ګټه ورسېده. نو وعظ هېڅکله بې ګټې نه وي. نو دا ان په معنا د چا سو دقت سو. دومره توجیه چې تفسیر کابلي کې عثماني صاحب مبارک تو کړی د ډېره ښه توجیه ده. هغو لیکلي دي چې دا تذکیر نه ده، چې په ذکر کې کوم مصدر پروته وس نصیحت کول یو چاته وعظ کول دا دوه مرتبې لري. ښه یوه مرتبه هغه مرتبه د ملا صاحبانو چې ته عامو خلکو مسلمانانو لپاره بیله دی، که مسلمان ده که کافر د عامو خلکو بیله دی چې ته په دې قلب په استعداد پوه شې چې په دې کې صلاحیت دي توفیق والا او اصطلاحیت دي خیر شته که نسته. یو قسم دا وړ وعظ ده، دا به ټولو خلکو ته سړی هر وخت کوي. د خدای پاک جل جلاله کوم د اوامر او نواهی چې دي براه عام به کانار چاته بیانېږي، کافر ته بیا هم بیانوي، مسلمان ته بیا هم بیانوي. دا قسم کې قید نسته. یو قسم بیا دا است چې کله یو چا د ایمان توفیق الله ورکو، بیا په دې کې پروردګار باطني استعداد یې شي وغټې درجې ته ځان رسولی سي. نو په باطن یې کار کوي، آنن په آنن یې تربیه کوي. دا بیا څه شی بولي کنه، دا بیا بله معنا د چا د تذکر ده. زه ماسې یار په مثال باندې پوه کړم. یو استاد د ډېرو شاګردانو ته سبق وایي، سبق به کنه ټولو ته وایي، مګر که تاسې متوجه شئ په ځینو شاګردانو ډېر کار بیا دی کوي. ته تخصص وکړه، ته بیا دا شیان پسې زده کړه، ته دا شیان بیا ګوره یاد کړه، ته به دومره ورځې کې ما ته امتحان راکوي. د دغې بیا خصوصي تربیې ته توجه کړي. توجه یاست که نه؟ دا د دومې درجې شی د کانه تذکر ده. اوس موږ تاسې له 12 پاسان لرو که نه لرو؟ له 12 صنف په ټول خلاصېږي. دې ټولو ته به کانه په مکتب کې سبق ویل کېږي. دستي دا د 12 صنف والا تبابت ته ټول روان کړي. ولې نه روانې خو استعدادونه نه معلوم یاري کانکور امتحان جنې واخلي چې استعداد یې قوي سي، بیا ورته تاسې ډله به راځئ دا نور نه دغه ته بیا تبابت کار شروع کړ. د خدای دین هم دغه وړ ده کنه. واز به ټولو ته کېږي، خو بیا به د خاص تربیې لپاره چې غټ خلک جنې جوړېږي د دوی لپاره به جلا واز کېږي. دلته دغه د دومې درجې واز لپاره آیات راغلی. په ذکر دا دومه درجه د تربیې واز به کوې. هلته ان نفعت ذکر که چا کې استعداد و نفع ورته رسېده د دغه ترقي و تربیه به کوې. انشاءالله اوس به پرې پوه سوي یاست که مخته ولاړست. ان نفعت الذکرا الله وایي سیذکر من یخشا، زر ده چې په دې به نصیحت قبول کړي من هغه کسان
یخشا چې د خدای له عذابه ډارېږي ویتجنبها الاشقا او لرې به ګرځي له دې او نصیحته چې الاشقا بدبختان الذي هغه بدبختان یصل النار الکبرى چې دوی به داخلیږي هغه لوی اور ته ثم بیا به وروسته لا یموت فیها په هغه اور کې به نه مري ولا یحیا نه به ژوندي مري خو به نه واضحه خبر ده ولا یحیا ژوندي به هم نه هغه ور ژوند چې آرام سړي ته ورکړي ژوند خو دا وسیله د ارامي به نه تر مرګ به بتر ژوند قد افلح من تزکا الله وای کامیابی حاصل کړه من هغه چا تزکا چې ځان یې پاک په توحید باندې له شرک او ذکر اسم ربه او د خدای نوم یاد کو پس ولله المنذ سره شروع کو یعنی تکبیر تحریمه سره متصل لمنځنه کوي بل تؤثرون الحياة الدنيا الله وای خو عام تور تاسې دا سیاسي تاسې خوښوئ د دنیا ژوند والآخرة او آخرت خیر ډېر بهتر ده و ابقا او دوامداره ده ان هذا بشک دا قرآن دا لفي صحف الاولى دغه د مضامین لیکل سوي دي په صحف اولا کې صحف ابراهیم او موسی چې هغه صحف د ابراهیم علیه السلام دي او د موسی علیه السلام نه صاحبانو دلته یو خبره قابل ذکر د نور شي نسته هغه خبره دلته دا د موسی علیه السلام صحیفه څه معنا د ځینې علماو نظر دا د چې د حضرت موسی علیه السلام تورات په خپل سپارې ول نو په دې خاطر باندې ټولو ته څه ول صحف موسی نو دغه مضمون چې د مخته تیر شو چې قد افلح من تزکا دا په تورات کې وو د حضرت ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې وو مراد د صحف موسی چې څوک شو تورات سکانو په نبراس کې او په یو کتاب کې مې ببل کې ولیدل شي موسی علیه السلام ته لمخه تر تورات له صحیفه ورکړ شوی وي نو هغه لس صحیفې د موسی علیه السلام چې تر تورات مخته په هغو کې دا مضمون لیکلی و قرآن کې دغو صحیفو ته اشاره ده پې پوس اوس سوال پیدا کېږي که چېرته موسی علیه السلام ته لس صحیفې الله ورکړي نو په هغه خبرې واحد باندې یو حدیث موږ ته یوه خبره نقل ده چې ټولې څو صحیفې الله پاک معلومې کړي پیغمبر علیه السلام ته سل نو بیا خو سل نه کېږي بیا خو یو سل و لس ځینې جوړېږي ولې لس د آدم علیه السلام د دېرش د شیس علیه السلام د پنځوس د ادریس علیه السلام د لس د ابراهیم خلاد لس وروسته چا شوې د موسی علیه السلام نو د دې لپاره علما کرام ویلي دي چې اول خدا ضرور نه د اصل صحیفو کې کومه خبره راغلې ده دا نه پې د مزائد کوي خو دا سل صحیفې خو اوس هم په خپل ځای پاته دي لس نورې پې ورزیات شي او ځینې علما وایي دلته چې موږ سل صحیفې هر وخت یادوو چې سل صحیفې نازل سوي دي په دې ورله د صحیفو چې کومې صحیفې واخلئ چې تشریعي احکام پکې کنه نو په دې کې هغه د موسی علیه السلام صحیفې داخله شوې د آدم علیه السلام لس صحیفې بیرته ځینې وځي هغه په لپاره د چیش راغلی وي چې تکویني شیانو روښیي داسې مځکه وکره داسې تخم وکره داسې بنځکه وباده دا دیوال ووهه نو هغه لس صحیفې ستا خو هغه د تکویني خبرو وي نو بیرته سل په تشریعي وکشي د موسی علیه السلام ور یاد کړي نو سل صحیفې بیرته ولګېدې ما په خبره پوس مخته ولاړ بسم الله الرحمن الرحیم دا سورت غاشیه بولی ټکی را روان ده د غاشیه معنا بیا هم زده کو دی غله وجه چې ټول نوم سورت باندې ایښی ده د سورت غاشیه علما کرام د دې د مناسبت لپاره وایي چې په مخته سورت کې داسې ذکر سو چې ویتجنبها الاشقا بعید ګرځي له چا چې له دې نه د خدای چې بدبخته اوس د بدبختو درک به په دغه صورت کې موږ ته معلوم سي چې وجوه یومئذ ځینې مخونه به په دې ورځ باندې په داسې مصیبت باندې اخته شي خاشعه به عامله به ناصبه به دغه هغه د اشقا تشریح ده چې بدبخته دي چې خدای له دې نه چې لرې منډې وایي کان الله وایي هل اتاک حدیث الغاشیه ځینې علما وایي دا هل په معنا د قد ده یعنی قد اتاک راغله ده بېشکه تا ته ای پیغمبره حدیث الغاشیه خبرې د هغه ورځې چې هغه غاشیه پټونکې ده په غمو باندې خلکو لره د قیامت ورځ ته غاشیه په دې وایي چې خلک په غم باندې پټ کړي خلک په دهشت باندې پټ کړي لکه ځکه غاشیه بولي او که هل په خپله معنا باندې یې نو څو وارې موږ ویلي دي چې کله وارې په عربي محاوره کې مخاطب ته یو شی معلوم وي د هغه د عزت پورته کېدو د دهشت ظاهرېدو په خاطر په استفهام او په سوال باندې تعبیر ځینې وشي آیا تا ته راغلې ده قصه د قیامت راغلی د رسول الله اسلام ته الله پاک دې خبرې د عظمت په خاطر دا یاد کړه وجوه چې مخونه به د کفارو یومئذ په دغه ورځ خاشعه ذلیل عامله ستړي به په چی شي د دوزخ په غرو به خیزیه او کتکیه به ناصبه
او ناصب وي عامل عمل کون کې وي ناصبه ستړي وي تسلا داخل سی وي نارن ورته داخليږي به ورته حامیه ګرم ورته تسقى من عين آنيه پیچل کېږي په دې باندې لاغه چني چې آنيه سي کمال ته دي جوش یادار رسیدلی کمال ته دي ګرمي دار رسیدلی ليس لهم طعام دې لپاره به خوراک نه یې دې ماړه کې الا من غدريع د زقوم ونسي وچه کې اوازغه کلک سي دې ته ویل کېږي لدې چې بدې مړی لا يسمنو نه په دې چاغيږي په دې خوراک ولا يغني من جوع او نه په دې کې دفع د الوجه راځي اغل وجه په رواني اسی بدې چې وکي غواړي به قیامت کې ملائکه به ورکي وجوه او مخونه به یعنی چې اختنان دي مخو به یوم ایدن په دغه ورځ ناعمه چې دا مخونه به تر تازه یسایها راغدیه خپل عمل او اجر ته ډیر خوشالي کوي یا خوشالي به فی جنة عالیه یلوړو درجو په جنت کې به لا تسمع فيها لاغیه په یو جنت کې به باطله خبر الله نه او عذاب خو به بالکل نه فيها عين جاريه په یو جنتو کې به چنی رواني په بو باندې فيها سرور مرفوع په یو جنتو کې به تختونه جګو فشواله او اكواب موضوعه او ریبه ګلاسونه یږدول سوي به برسيره په دې کټو باندې ورته و نمارق مصفوفه بالشتان به سب پردول سوي دي تکیه لپاره وزرابي مبثوثه الله وي قالني به او وارثوي دي ناس لپاره تر دغه ځکه پورې دا خبره رااله الله جل جلاله اوس بیان ورته کوي چې کله دا جنتونه غټي دا توحید غواړي او توحید فکر غواړي فکر که په ارش کې نشي کولای په داوش کې شروع کوي لدین ځکه الله جل جلاله قدرت معلومه دی دلته الله یا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دای نه ګوري ووشته سره کوم الله جل جلاله پیدا کړی دلته دوه خبرې قابل دي ذکر دي په ټولو شانو کې الله پاک وش تخصیص ورکړي نو خبره مختمه درته کړې و چې الله پاک اول مخاطب عرب دي د عرب په عام تور د فکر وخت هغه وخت چې دای په سفر کې ګوښه سو په وش بسپورو په عجب انداز کې الله دا ترتیب مراد کړی دی وشته دی وګوره سوچ په سپورت اسمان تک سترګې به راکته کې غرب ولید سترګې سپسکته کې انځکه بس دا ترتیب یې ساتلی نصیب یې په وش کې واجب خبره ده څومره حیوانات چې الله پیدا کړی دي په دې کې کوم صفاتونه دي ټول په وش کې یو ځای شوي دي تاسو لږ متوجه شئ کنه په حیواناتو کې الله کوم حیوانات پیدا کړی دي کنه تاسو متوجه شئ بعض حیوانات حلوبه دي چې شیدو لپاره کار دي لکه میږي لکه وزې لکه غوابي بعض حیوانات اکوله دي د خوراک لپاره کار لکه مرجان بعض حیوانات حموله دي بعض سړی په بارای کنه به بارای بعض حیوانات رکوبه دي خپل سړی سفر په کوي کنه اوس په وښ کې ټول خبر استه حلوبه د شدیجن الوصل کیږي او کوله د غوښه خړل کیږي غوښه دومره ګرانه ده په سعودي کې په بل وړ ګرانه ده کنه دلته خلاص وړای نه خوري تاسو خړلې ده غوښه تعجب خواندي تاسو خړلې ده کنه کار سنه وای خړل بس سم لکه دا زړه چرس په لطیفه قدرت کنه د الله پاک شان ده کنه په عربو کې تعجب اګرانه وي 1 کیلو د پسو چې به دی بیا کړل کابو 100 کیلو د پسو په دای 1 کیلو د چا باندې کېدل د دې وش باندې کېده په هر حال د ما مقصد کې دا د شترنه په عربو کې دا کولاواله خلایو محکمات د په مشکې ما د خلک خوري کان نو کولم سکانه او په عین حال کې رکوبم د کان خسړی پیس پریږي او حمولم د بارونم پیوړي نو د حیوانات ټول خبره پکې وجې سوي بل عجیب خبره ده هیڅ معنی ډیره تعجب په تناپور کې ښکاریږي د خدای په هیڅ ورته وګوره تعجب رقم سړی وای بې نزاکت شی به بې شوق شی به د جوړښت وګوره په دومره ترکه باندې نازک روح دی لري کنه چې هر څومره आवाज باندې مشتاس خوند اخلو څو چنده وش په आवाज باندې خوند اخلي کان دای به عجیب تناپور د معنا او د لپس سره ښکاریږي بل ډیر جګ ته کنه ده او په عین کې ډیر ټیک په هر حیوان چې سړی سپریږي ډیر مشکل ده وش الله پاک دا صورت جوړ کړی ده چې کدي بار لپاره یو کدي سپریدو لپاره دای خیس بیا په خې کې الله زینې ور کړی دی هیڅ صورت کو چې نه یا لکم نه پاتېږي چې ورسپریږي کدي شاله طرفه کدي مخته طرفه لکه زینې سي الله پاک ور کړی نو عجیب او غریب کتابو په راوړ دي دی وش په ارتباط باندې نو د خدای تعالی شان زور دومره پکې ده کنه چې یو واره دی او بوت ور پیډ د افریقا ډیر لوی وچ دي په دې کې نوې شپې اته شپې او بنه پیدا کیږي د یاري او بوت ور پیډ ته یو بوت شي او بس یو چې لوار لوار هضم ته دی او بنځي د لکه دی انس علی السلام مایي چې هغه نو انس علی السلام دی اعظم لپاره نه د غس ذخیره کو به یاري دغه یې ټانکې تلتزي دی الله شان ده بیا له یې ټانکې چې آرام دي د وبو کېدو لپاره یو میاس شل شپې 15 شپې دی په یو وبو باندې بیا پای کړ
نو عجیب غریب کتابو راوړي د لزکه تخصیص ته چا وکړي دی وش وکړو ان شاء الله په پوس الله وای افلا ينظرون ايادي نګوري په خپل عقلو کې سوچ نه وای ال الابل و دې وشته کیف خلقت سره کما الله پیدا کړي په دا کیف چې دا ما ستر توکل دې سره زرګونه نور خبرې مستله خو خدای لره علم سره کما الله پیدا کړي یو سوره کما نه کوم یاد کنه والى السماء كيف رفعت دې نګوري بیا د اسمان لور ته سره کما الله پورته کړی ده والى الجبال و دې غرو ته کیف نصبت سره کما الله درولې دي والى الارض و دې ځکه ته کیف سطحت سره کما الله ور کړی په دغه چې باغ سوال کې د شدت څلور آیاتو په منځ کې دا څوړ مناسبت یاره غرسو بیا اسمان سو بیا غرس یاره وشتو اسمان سو بیا غرس بیا ځکه ترتیب مې دروشو د سکه یو څوک بدوي په وش باندې سپوري او سوچ ته خدای په قدرتو کې وای اول سترګې دې په چا لګیږي خپل وش باندې کنه سړی سوچ وای سترګې پورته کوي اول بیا دومره چاته ورپام کیږي اسمان ته لاسمان سره سترګې راټیټي شي په مخه ورځي غرونه دغه سره ستړی چې کته چاته راځي ځکه ته راځي الله دا ترتیب ساتلی کان مختولرس فذكر نو وعظ ورک په دې قران خلکو ته انما انت مذکر د تاوزی په مذکر وعلی د تبه وعظ ورته کوي لست علیهم بمسیطر ته په دې مسلط نه یې په زور باندې به د ایمان راوړي په زور د ایمان نه راوړي بل پتا په زور باندې خدای به ایمان ور نصیب کوي الا من تولى كفر لكن دمر خبر ستا څوک چې د تعالی تذکره مخ واړی او منکر سي فيعذبه الله عذاب خدای ور کوي العذاب الاكبر لوی عذاب ان الینا ایابهم بشک الله و دې مشترف ته دې رجوع ده ثم ان علينا حسابهم بیا په مش باندې دې حساب د حساب ورکو بسم الله الرحمن الرحیم دا سورته فجر وای فجر په اول آیات کریمه کې راغله دا ټکی د فجر ملا صاحبانو دې سورته لمخته سورته سره علماء کرام دلته داسې یو ټکی یادوي او په مخته سورته کې انعامات ولو او دغه انعامات چې چاته ملاو کیږي یا پیدا کیږي دا به په ترغیب دی بعضی اوقات د عبادت کې دلته به خاص اوقات او ترغیبي زه خو د دې اقتفا کوم چې بیا ونه وایس کنه چې مناسبت ولادت سورتونه ول ذوق ما عجيبه بدل ذوق ته دې ټول ترجمه دي د دې وی روپیم د مناسبتونو ذکر کول ما تخنه په تکلف یو سوای بل سړی داس خیال چې لکه خدای جل جلاله د پیغمبر به هم دا خوښ ایسدا ترتیب خامخاد هو بل څه بارک تاسو فکر وکړي خدای لره علم ده خو بس یو بل سورت شروع کیږي لکه یو بل مکتوب شي شروع په مکتوبات د ملا مجدد الفسانی صاحب کې دیو مکتوب لبل مکتوب سره مناسبت ضرور ده خو نه ده ضرور نو کتابونه لیکلي چې قران خدا سورتونه الله د خپل مواقع او د مشکلات لپاره نازلول څه ضرور ده چې دې ته لږه سره د مناسبت حتما زور تکلیف وکړو دی بل لا بل سره دا بل موضوع شروع الله وی والفجر لما دي قسم په وخت سحر وليال 10 قسم دي په غلسو شپو باندې کوم لس شپې شي د اخر د رمضان لس شپې شي دا مشتاج پکې دا ډېری بختوري شپې د کانه ځنه وای دا غلس شپې شي چې د ذل حجې د کلوې اختر د میاشتې لبرېدو تر څو پورې د لوی اختر لسمې دا غلس شپې شي هغه ډېر لوی بختوري شپې دي په یو کې د عبادت څو چند اجر لري کان والشفع والوتر الله وای د ما د قسمې په جوت باندې والوتر په تاک باندې مراد له جوت او له تاک چې شي ده په دې کې مختلف تفسیرونه دي اول تفسیر دا ده هغه جوت رکعاتونه چې لري په یغل منځ والوتر او هغه تاک رکعاتونه چې لري کان والشفع هغه جوت چې مخلوق ده والوتر هغه تاک چې خالق ده ځکه مخلوق ټول جوت کانه تاسو ورته وګورئ هدایت او دلالت دنیا او آخرت غم او شادي نر او شذا اسمان او ځکه تیاره او رڼا چې څومره دي په مخلوق کې ټول جوړه یو الله جل جلاله چې کانه وتر ده ان شاء الله سپکې پوسویس والشفع والوتر والليل الله وجما دي قسم په دې شپه باندې اذا يسر شکل دا روانه یو تیریج هل في ذلك قسم لذي حجر الله واي ایا استفدغه قسم چې ما مخته وکړو په ذلك قسم په دې قسم کې لذي حجر چې ختن دي عقل لرا دي عبرت یو څه خبر است استعداد قبل ادا است چې دمر قسم په وک علم هل في ذلك قسم لذي حجر علم ترى كيف فعل ربك بعاد تنغور اي مخاطبه كيف فعل ربك سره كم پیلو کو رب دي تابعات په قوم بعاد باندې ارم دا بدل دي عاد چې د نصیبانو دي عاد تبعات ارم موایو ځکه د دې په پلارو کې یو سړی دی ارم په نامه تیر سوی او مشتاس یو ورځ مخته ول نو دې تبعات ارم ویل او ارم اولاد مرتویل دی ارم اول اولاده دی عادن مجرور دی او ارم منصوب د په توجیه دم بدل لغچ خبره دلته دا د شعات ټکی کې
یو عجموالی راغلی دا یو علمیت راغلی مګر ساکن الاوسط ثلاثي ده کنه نو بیرته منصرفوالی تاثیر پکې وکړو او په ایران کې ساکن الاوسط والی نه ده راغلی هغه خپل غیر منصرفتوب پاته ده نو ځکه چې څه کنه هغه د منصوب د متوجه څه کنه هغه ایران چې ذات العماد چې چختن دی لوی قطول دوی ته خدای پاک د عادیانو ته دومره قواری ور کړی وي غټي سیدای بشکاري تل تاسو پستنی دي چا استنی دي کوټه التي لم يخلق مثلها في البلاد هغه عادیانو سره خدای څوکړو چې نو پیدا کړسي په مثل دي په دې وطنو کې په غټوالي کې وثمود الذين او وکړ خدای سره هغه سمودیانو سره چې جاب الصخر بالواد دوی به پرې کولې په کلکو ډبرو کې بالواد په وطن دی واد کې پرې کېدا به د کلکو ډبرو کوله دومره صنعت خدای ور کړی چې په ډبره کې به ډیر شایسته و تاقونه جوړول شي نو هغه عادیان د بدن په زور سونه زورورو سمودیان د کمال په زور سونه زورورو خدای پاک له دایو تم په ګټه دا شی ورنکړو و فرعون ذی الاوتاد او هغه فرعون باندې الله څوک چې دای چختن دی اوتاد په واقع کې عسکرو تم ویل کېږي ټوله یې لرلې او اوتاد میخو تم ویل کېږي عذاب یې چاته ورکاو په پښو به جلا میجور ټکوالو میخونه او په لاسو به جلا ور ټکول الذين هاغو تغو فی البلاد سرکشی په د اشارو کې شروع کړه په اکثر او په الفساد زیات کو په دې ځکه کې فساد فصب علیهم الله نازل کو په دې باندې فصب نازل کو علیهم په دې باندې ربک دې تارو رب صوت عذاب تاجنه د خپل عذاب یعنی خدای عذاب دای چې زراغه لکه څوک چې چا باندې تاجنه راپورته کوي پیوي د خدای په عذاب د تاجنه باندې اختصول ان ربک بشک رب د تعالی بالمرصاد په کمن کې د هر چا لپاره څوک چې اخلاص یادل نه سي لکه څوک چې چاته په کمن کې ناس هر څونه پیری سره په دنیا کې وکي په الله به ورزي دی الله په حساب ورزي نو په عمل انسان الله نو پس انسان اذا مبتلاه کله چې خدای جل جلاله مبتلاک امتحان ور باندې راولي نعمتونه ورکي ربه رب دې فاکرمه خدای عزتمن کې په مال او په اولاد و نعمه مختلف نعمتونه ورکي نو په یقول دی وای ربي اید ما رب اکرمنی نعمت او عزت را کړه یعنی زیلک چې مستحق شکر خنا دا کیدا د کافر انسان خاصه الله بیانوي په نعمتو چې خدای پټ کی اتی وای ډیر عزتمن یم عزت را کړل سوی دی یعنی مستحق یم امکان شکرانه نه ادا کوي واما اذا مبتلاه خو چې کله پروردگار په امتحان اخته کی فقدر علیه رزقه خدای روزي ورتنګ کی فیقول بعدل توای ربي اید ما رب اهانا تاس په کړه دې سپکه خو زم مستحق نه وم دا ول سپک سوم کان دلته بیا د مصیبت باندې اخته کان دلته بس نا امید شي او بیا صبر شي کلا نه د پکاردار کم خبر کول یاداشي تخمین کول بل لا تکرمون الیتیم اصل داس پکې ادا د خدای پاک په امتحان کې ناکامي ده مل خپل عمل شته د تاسو وظیفه ده چې لا تکرمون الیتیم عزت و یتیم تنور کوي ولا تحاضون علی طعام المسکین او تاسو بل نه هڅوي په مړ کولو د مړی د مسکین کې نه خپل مسکین ته مړی ور کوي نه بل هڅوي وتاکلون التراث او تاسو میراثونه خوري نه حق اکل لما داسې خوراک چې لم ګډ یې لخپل مال سره دی بل چا میراث لخپل میراث سره ګډ کی د خور میراث نه ور کوي وای چا میراث وخت د پکځو کې دا بیا نه نخرد الله دې فضل وکي اکثره دا خبري ولو که سیاق روان دي قران دي کافر ولا پاره د مسلمانانو کې دا خبري استکان میراث ګډ لخپل مال سره خوري وتحبون المال او تاسو خوشوي مال حبا جمع په داسې محبت سي سخت زیات محبت ته الله مې يرده کله نه د پکار داسي که سره روانه د خرابه اذا دکت الارض کله چې زره سره شنځکه دکن دک په زره کې دوبان یا اوار سیدان دک په اوار والي غرونه خدای لري کې شیلی الله لري کې د حساب لپاره تیار وجاء ربک او راس رب ته تاسو په اغه کم راتک چې خدای سره لګیږي والملک او ملائکه صب را ورسیر ملائکه وجيء يوم اذن راتک وش په دغه ورځ باندې په جهنم په دوزخ باندې الله مې وساتې د محشر شاوخوا دوزخ او یا زرملینی وراچول سوي په ډیر قوي ملائکه باندې ولې او راکر شیبه او داسې به ټینګ نیولې لکه دای چې په دشمنانو ځان را غورځي او دی جننیسي لکه هغه خروړی حیوان چې په یو چا ورغټه کوي او دا بل جن نیولې داسې به د دوزخ راکر شی را به ولي یوم اذن په دغه ورځ به يتذكر الانسان وان له الذکر دلته به نصيحت قبول کې انسان هو ان له الذکر چیرته د منفعت نصيحت قبلې دوه په دغه ورځ دا خو دار د جزاء د دار د عمل نه د پیغور بیا فائدہ نه لري
یقول دلته بوای دا انسان یا لیتنی ای افسوس دی ما په حال قدم کش کې می قدمت لحیاتی دغه ابدی حیات لپاره یو څه عمل صالح مخته کړی و او را لېږلی مې نو په یوم ایدین په دغه ورځ باندې الله جل جلاله وای يعذب فدغه ورځ به الله جل جلاله عذاب ورکی عذابه چرته کې دي اټکه را چورس فيوم اذن لا يعذب عذابه احد فدغه ورځ به څوک چې د خدای عذاب ته وګوره دغه سي عذاب به څوک چاته نشي ورکولای ولا يوثق وثاقه احد او نه به دغه تړل څوک کولای سي اس احد لك الله پاک سي داخله وتړي یو عالم مبارک ډیره شباریکه خبره په دې کې وکړه دله چې شر نیولې او ما خو نکړه پیدا سوال دا پیدا کیږي چې خدای د عذاب خو سخت اندازې دي خو دا تړل انسان په خپل مینار انسان داسې بد انسان ستاسو په هر رقم ته غواړي دغه به دی وتړل سره تر نو قدم تړلای شي په هر رقم دی تړلای شي د خدای تړل ولی تر ټولو سخت تړل ده نو دمو عالم کیسه وکړل وای خدای روح وتړي په غورز باندې انسان خو شرط زور وکړي چې وتړي جسم تړي اوس دا د خدای عاشقان دي په بدن یې سره کم تکلیفونه خرج ور ولید خپل الله اکبر نه وای سوچ نه وای روح نه تړلای په ورځ د قیامت کافر روح الله وتړي روح په عذاب سکان روح پښمانه کینو دا تړل چا په وسط په دنیا کې نست په روح کار څوک په دنیا کې نست لرلې په بدن یې لري کان دا دی الله تړل د الله مې وس په دغه ورځ باندې الله جل جلاله بیان کوي چې د دې ورځې په مقدماتو کې دا مقدمان د شدا په مرګ باندې د دې ورځې خبر تسخیج اوس د مؤمن د روح په ارتباط یو خبره کوي کمخته ارتباط ورکوي کنه دا ترغیب په الاخرت نو ورته وایي به د ملائکه لوري یا ایتها النفس المطمئنه هغه نفس چې مطمئن صادق په توحید الله او په قران باندې مطمئن نفس وایي غ نفس چې خدای جل جلاله په اعمال صالحه او خوند اخلي نو نفس مطمئنه ارجعي الى ربك روزه رجوع وک وترب ته رب خپلته ته رب نعمتو تراس راغ دیتن چې ته به هم خوشاله په نعمتو مرغدیه او خدای به دې خوشاله کړی ده نو راسه د خدای طرف تراسه فدخل داخل سپی عبادي په ډولې د نورو نیکانو کې وادخل بیا داخل س جنتی د ما جنت دا به د خدای در طرفه د ملائکه په واسطه باندې ورته ویل کیږي بسم الله الرحمن الرحیم او دوه آیات به درو دا سورته بلد بوي مناسبانو په اول آیات کې به د بلد ټکی راسي په دې وجه باندې د سورته بلد ویل سوی ده د دې د ربط لپاره بیا هم دلته دا خبره کوي چې په سورته فجر کې ترغیب په عبادت کې په دغه اوقاتو کې راغلی ده او په دې سورته کې بیا ترغیب راغلی ده چې مشقت په دغه اوقاتو کې تیروي زحمت به تیروي کوم اوقات ته شوري ذکر سوی د سهار او لس شپې او دا شان چې مخته تیر تاسو ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد ما څو واره دا خبره درته کړې ده چې د علما و دوه نظر د دې ټکی کې تر اقسم مخته لا راسي یو ډول علما وایي چې دا زائد ده فقط تاکید کوي دا ورستنی نه پیسي و زمینه نه پی معلومیږي نو اقسم لسره چې کلام په ترجمه شروع وکي اقسم بهذا البلد الله وایي قسم کوم په دې شهر د مکه باندې او شاه منصور بابا د مطابق او د الوسی صاحب یو تقریر درته وکړ هغه وایي دلته مقدر لا سره است ده لا زائد نه ده یعنی لا حاجه للقسم خدا دې لا حاجت للقسم بابا داس خبره کوي لا حاجت للقسم لبداءة الامر فامر بديهي د قسم ضرورت نسته حاجت نسته او الوسی سوای لا حاجت للقسم لتعظيم المقسم به مقسم به د تعظیم لپاره حاجت نسته خو د مقسم نه لې د تعظیم لپاره به هم شي کومه اقسم قسم کوم پیری دا خبره به مخته یاد درته کړو حاجت قسم نسته خو الله وای اقسم ذ بیام قسم کوم به هذا البلد په دغه شهر باندې سمکه ده وانت حل بهذا البلد په داسې حال کې چې ته حلال دی وسات لپاره په دې بلد کې دې ټکی څه مطلب ده نبی علیه الصلاۃ والسلام چې فتح د مکه کوله نو بیا په غورز باندې بیل احرام چې بیا د عمره او د حج لنیته چې سره له وسلې چې ننی وته یو جنگ هم وسو په حرم کې نو حرم کې خو جنگ بند کانه به احرام ننی وتل بند رسول الله اسلام ولای ما ته خدای پاک دې ورځ په یو حصہ کې حلال وګرځوله د ما لپاره جنگ هم کې راو به احرام ننی وتلمو نو وانت حل بهذا البلد ودا ما ناس وکانه وس خدا صورت ولو کما کسرت خدا پیشنګوئی د سیار بدای وخت راځي پیغمبر دا بجایب د تعالی لپاره د څو وخت لپاره حلال جهاد وفتکه دوه توجیه دلته ده وانت حل فداسي آل کې ز قسم په دې شار کوم الله پاک نبی علی السلام ته وای چې ته ساکن اوسېدون کې په دې شار کې دا بل عزت دې شار د زد په دې شار قسم کوم
او درېمه توجیه بیا دام سوې ده وانت حل فی هذا البلد او په دغه ښار کې د تا څوک مراعات نه کوي او حرم ته نه ګوري ته حل سوی په دې بلد کې کانه دی به چاته اذیه نه رسوله وای دا حرم ده څوک بیا نه واو څوک بیا نه وازوي په ښکار بیا لا کار نه لر خو رسول الله بیا نه پرېښوده واهو بې زوراو بې نو الله نبي علیه السلام ته وایي په دې ښار مې د قسم په هغه ښار چې د تا په نسبت باندې دی د حرم هېڅ مراعات نه لري ته خو حلال یې د دی لپاره په دې بلد خبر پوه شې که ووالد وما ولد الله وای په والد می د قسم چې آدم علی السلام د وما په هغه زوی ولد چې د زیږولای شي محمد صلی الله علیه وسلم ده یا مطلق پلار او په زوی باندې قسم الله کړی صدا اوس د قسم جواب ته راورسېدو الله وای زه قسم په دې ښار او په دې کومه چې لقد خلقنا الانسان فی کبد ما پیدا کړی د انسان په مشقتو کې هیڅ انسان له یوه مشقت خلاصېدی نشي قرطبي کې یو تقریر نقل کړی د چې د دې کبد تقریر ته تاسې وګورئ وړکی انسان چې وار له واره پیدا سي اول وار به دایه یا مور چاړه ترې رااخلي نه به یې ورپرې کوي که بیا نه پرې کوي که زړه غواړي که نه غواړي دا چغه او تکلیف به دی تېروي که نه دا یو خبره شوه کان یا به هر وارې چې وږی کېږي که د هر څه د پاچا په کور کې تر لوږې وروسته به یو څو چغې کوي چې مور یې در واخلي دا کیسه روانه یې که نه روان یا که چینه یې څوکه لویېږي بیا چې د هر څو معتبر کور یې تر تعلیم و تربیه به لاندې کېږي وهلو ټکولو دبول به خوري که به نه خوري دا زندګي به پسې روانه وي بیا چې لوی سو بیا به د اولاد سوچي ښځه چېرته وکړم په دې سوچي کې به یا به نفقه پسې ورته ګټي چې سپینجرتوب چې سترګې نن ضعیف شي ګونډه نن درد کوي شکر سو پلانی شو دا تکلیفونه دي چې تر څو پورې د زرکدن سختي تکلیف راځي د سختي تکلیف چې بیا څوک نشي خلاصېدلی بیا د نکیر و منکر شی شروع سوال و جواب د دې درک نه معلوم لنډه یې داسې تر څو پورې په جنت ننوځي یا الله هم دې وساتي دوزخ ته ټول سره سلسله د چا روانه ده د زنجیر د مشقتو ده ښه چې کله دغه مشقتونه شته نو بهتره دا ده چې هغه لار ونیسو که نه چې هغه ابدي مشقت چې ځان بچ کړو الله وایي انسان په کبد کې پیدا سوی ده ایحسب آیا دی ګمان کوي ان لن یقدر علی احد چې په ده به هېڅوک قدرت پیدا نه کړي سوال جواب به ځینې ونه کړي پورته بیا نه کړي له قبره را یقول وای دا انسان اهلکت مال اللبدا ولو که په شانزول کې خاص خلک دلته را نقل سوي د صیغو به ویل وای ما د نبي علیه السلام په مقابل کې ډېر مصرف وکړو ډېر خلک مې ورته روزلي دي ډېره سخته مقابله بیا وکړم الله جل جلاله وای یقول وای دا انسان کافر و ګمراه انسان اهلکت مال اللبدا ما ډېر مالونه مصرف کړي دي ایحسب آیا دی ګمان کوي ان لم یره احد چې چا نه ده لیدلی په خپله ګمراهي کې چې دا د خدای د دین په مقابل کې روپۍ مصرفوي په دغه کې هم درواغزن د ډېر یې نه دي مصرف کړي دی خبر نه ده چې الله یې ویني الم نجعل له عینین الله جل جلاله اوس په طور شکایت دا خبره کوي چې پروردګار جل جلاله چې کوم نعمتونه در کړي دي د هغه تقاضا اوس دغه وړ خبرې دي الم نجعل له عینین الله وایي موږ نه دي پیدا کړي دي د لپاره سترګې دوه سترګې مور کړي دي ولسانا یوه ژبه ده و شفتین دوه سونډې دي وهدیناه النجدین او دوی ته بیان کړي دي دواړه لارې د خیر دغه لاره ده د شر دغه لاره ده نو په لقتحم العقبه اوس ولې نه خېږي په دې غونډۍ باندې دا مکلف کېده د انسان په یوه غونډۍ ختل ده هر کار چې سړی کوي که لمونځ کوي که زکات ورکوي دا د غونډۍ ختل ده نو الله پاک وایي ولې په دې غونډۍ نه ورخېږي وما ادراک ما العقبه ته څه خبر کې چا خبر کې چې عقبه دلته څه شی مراده پې فک رقبة دا ازادي د مریي ده ازادي د بندي ده او اطعام فی یوم ذی مسغبه یا مړۍ ورکول د پاغه په یو من په یوه ورځ یې مسغبه چې د سخته لوږې ورځې یتیمن چې یتیم ته مړۍ ورکړي دا مقربتن چې اکتن دي قرابت یتیم دي او مسکینن یا مسکین ته مړۍ ورکړي دا مطربتن چې هغه مسکین په خاورو باندې خاورې سوی پروت په خاورو یعنې ډېر مسکینې ثم کان من الذین دا سمه لپاره د چا ده د ترتیب ذکري ده یعنی دغه اعمال په واقعه کې پروعات اول راوړو په خلکو کې دا کمای ډیرو ولې په دې غونډۍ باندې نه پورته کېږي چې د خلکو لاس نیوی وکړي د یتیم او د غریب او تر دې وروسته د لوی مرتبه خبره بیا دا د ایمان راوړي کانه دغه ثم لپاره دغه تر اخر راغلی د ذکر هم راځي د رتبې هم راځي ثم کان من الذین یا ولې نه کېږي دا انسان له یو کسانو چې امنو د ایمان راوړي وتواصوا یو بل ته وصیت وکړي په صبر سره وتواصوا یو بل ته امر وکړي بالمرحمه په وسیله باندې چې یو بل په وسیله کېږي اولئک دغه کسان چې یو بل ته په صبر او په وسیله باندې او په مرحمت او په مهرباني باندې وصیت کوي اصحاب المیمنه دا چې ختان دي اصحاب المیمنه دي چې دوی ته په شلاس باندې عملنامې ورکېږي والذین او هغه کسان کفروا چې دوی کفر اختیار کړی ده په آیاتنا الله و دې ما په آیاتو باندې هم دوی به اصحاب المشأمه دوی به د چپ لاس والا خلک دي علیهم په دوی باندې به نار وري مؤصده برسیر او پسې بند سوی دروازې دي دی ور شی پکستانه په عذابېږي ان شاء الله ورځ وخت ډېر لرو که نه
کې نه لرو شدغه دوه سورتونه به زر زر راوایم ګوري هغه شپه کې موږ تاسو ختم کوو که هلته ډېر ختم یا هلته مو یارې تراویح خلاص کوو بیا ختم کوو بیا خستګي در باندې راځي لیږ بیا ورکم کو خوښ هم ده هتې به په هغه ورځ کې خارجي غږېږم څه مشکل به نه او که په عذاب یاست بیا نو هتې وچ راته وایست بس سورت شمس لا صاحبانو په سر کې ټکی د شمس راغلی ده دا مکي سورت ده علما د دې سورت په ارتباط باندې د ربط وجه وایي کنه خو ما مخته تل ضرورت نشته تاسو راسي والشمس الله وایي چې ماته قسم په لمر باندې وغضحاها او په هغه رڼا باندې چې د لمر جوړوي والقمر د ماته قسم په سپوږمۍ باندې اذا تلاها کله چې دا روانه شي تر شا د لمر چې لمر ولویږي موږ سپوږمۍ وینو کله شا شي روانه وي نو په دې سپوږمۍ الله وایي ماته قسم والسماء وما بناها د ماته قسم په اسمان وما په هغه ذات بناها چې د اسمان بنا کړی ده والارض چیرس والنهار الله وایي د ماته قسم په هغه ورځ باندې اذا جلاها کله چې ښکاره کې دا لمر لره ځکه چې دا ورځ راشي موږ لمر وینو نو دا ورځ به کې موږ ته څه راښکاري لمر راښکاري اذا جلاها کله چې دا ورځ دا لمر راښکاره کې واللیل د ما دی وایي قسم په هغه شپه باندې اذا یغشاها چې کله دا شپه له موږ چې دا لمر پټ کړي کان والسماء وما بناها الله وایي ما دی قسم په هغه اسمان باندې او په هغه ذات چې د اسمان جوړ کړی ده والارض وما طحاها ما دی قسم په هغه ځمکه وما طحاها او په هغه ذات چې د ځمکه یې غوړولې ده ونفس وما سواها د ما دی قسم په نفس باندې وما په هغه ذات سواها چې د نفس ته وجود ور کړی ده دا نفس برابر کړی ده د برابرۍ څه معنا ده اوس په الهمها کې تفصیل کوي په هغه ذات په قسم چې د نفس ته تسویه ور کړی دا تسویه ده په الهمها د ته الهام کړی دي فجورها گناوی هم وتقواها او طاعت هم هر نفس الله پیدا کړی د پیغمبر په واسطه باندې ګناوی ورشودل چې تابه نه کوي او نیک کارونه ورشودل دي دغه نفس په ذات چې د جوړ کړی تسویه کړی په غزاد الله وایي ما دې قسم چې هغه الله ده قد افلح جواب د قسم راغی بهشکه کامیاب سمن هغه څوک زکه چې دا نفس پاک وساتو د رضایلو چې د شرک له کفر چې وقد خاب او بهشکه تاوانی سمن هغه څوک تاوانی د دساها چې دا نفس ککړ کو په چا په کفر په معصیت باندې کذبت ثمود بتغواها الله وايي نسبت وکړي د ثمود قوم بتغواها په سبب د خپل سرکشي باندې دا ها ضمیر ثمود تراجه ده او د مؤنث ضمیر نو په تعویل د قبیله باندې واړوي نو دلته په معنا داس کې کذبت نسبت درواغ ثمود قبیله د ثمود بتغواها په سبب د سرکشي دغه په قبیله باندې اذن بعث په هغه وخت کې چې ودرېدو اشقاها بدبخت دي په دې کې او بدبخت او قدار ابن سالف نومېدو دغه ته دی شذ موضوع ور پیش کړل هغه خطا کو په دې باندې چې دا په مشتاته پیشکش کو دا کومک بل تاسو سره کوته دغه نوح علی السلام د شاد صالح علی السلام وشه ویلا زخمی کومړی فقال لهم هو يلديت صالح عليه السلام رسول الله سيغد خدای رسوله ناقة الله يعني احضروا ناقة الله ځان وساتي لازيد خدای دی وشي وسقياها د دې له دغه چاچل یو بو چې ځان وساتي په خپل وار باندې او بو ته پریږدي او فکذبوه د دروغ ځن وبالو حضرت صالح علیه السلام په کې سوچ نه و دغه تکذیب وکړو فعقروها د زخمی کړل دا وشاو مړی کړل فدمدم علیهم نازل سراتا او په دی باندې ربهم هغه رب تاسي یعنی خدای جل جلاله احاطه په دی باندې وکړه بذنبهم په سبب د ګناو دي احاطه د خدای د عذاب احاطه شي دای په وکړه فسواها ټوله په برابر په عذاب باندې ودیدل ولا يخاف عقباها خدای لپاره هم نه داریږي کنه ډیر خلک په دنیا کې چاته شوار ور کوي دا څه داریږي چې په آینده کې به انجام خرابي الله چې کوم قوم ختم کړی ده ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها الله ال انجام نه داریږي ځکه الله پاک ته څوک ضرر نشي رسولای وصلى الله تعالى على خير ما خو خیال چې مخته کوم سبا خپل وخت لري ولا برخه یې و سبا به وای کړه